ګرانو عزتمندو مسلمانانو وروڼو، د الله عز وجل د مقدس کلام قرآن کریم سورة البقره د یو آیت مبارکه یو څه حصه ستاسې مخ ته تلاوت شول. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو ارشاداتو څخه یو حدیث شریف چې امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل کتاب مسند احمد کې، امام بیهقی رحمه الله په خپل کتاب شعب الایمان کې ذکر کړی دی. ستاسې مخ ته ذکر شو. الله عز وجل په سورة البقره دغه آیت مبارکه کې د بر اعمال ذکر کړي دي. د دغه اعمالو توفیق چې الله عز وجل هر چاته ورکوي، داسې شخص کامل فی الدین ګڼل کیږي. او کمال فی الدین ډیر غټ صفت دی. په موجوده نړۍ کې چې د مسلمانانو رخ او جهت مخ پر تنزل دی، د دې وجه دا ده چې موږ داسې کمال فی الدین نه لرو. کله چې په دین کې کمال حاصل شي، بیا مسلمان د چا سره بیریږي. کمال فی الدین چې بنده ته حاصل شو، هغه بیا صرف د الله عز وجل سره بیریږي. ولا یخشون احدا الا الله، دا د مسلمانانو صفات دي. لیکن نن د دنیا فساد مسلمان په هر ځای کې خوف زده دی، په هر ځای کې بیریږي. وجه یې دا دی چې موږ د دین کمال د لاسه ورکړی دی. نو دا د نیکۍ اعمال دي، دا د بر اعمال دي. موږ تاسې مسلسل څو جمعې پر روان دي. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. الله عز وجل فرمایي چې ای یهودانو، ای نصاراو، ای مشرکینو، ای د دنیا کافرانو، دا دین صرف په دغه کې نه دی را حصر او بند چې بس سړی مخ قبلې ته خپل مخ قبلې ته کړي، جهاد قبله وګرځي، نور چې دې هر څه کول هغه کوه. یوازې نیکي په دغه کې نه ده را بنده. ولکن البر من آمن بالله. موږ د نیکۍ ډېر اعمال لرو. هغه اعمال دي چې پر الله عز وجل ایمان راوړو، د آخرت پر ورځ ایمان راوړو، پر ملائکو ایمان راوړو، پر آسماني کتابو ایمان راوړو، پر انبیاء علیهم السلام ایمان راوړو. دا خو تېر شول. د نیکۍ او د بر اعمال هغه دي وآت المال علی حبه ذوی القربى. هغه څه تاسې د ځانه څه جلا کوي چې تاسې ته محبوب دی. گر جان طلبی موزای قمیز، گر زر طلبی سخندری نست. وای دا روح را څه وغواړه مشکل نه لرم، خو دا د بغل په جیب کې چې کومه پیسه پرته ده، دا که دې را څه وغوښته دلته یو څه چونو چرسته. ځکه الله عز وجل د حب کلمه استعمال کړې ده. دا ورکوي ذوی القربا خپلوانو ته، والیتاما یتیمانو ته، والمساکین مسکینانو ته، والسائلین سوالګرو ته ورکوي، وابن السبیل مسافرو ته ورکوي، د میلمنو قدر و احترام وکوي. وفي الرقاب مریان په آزاد کوي، بندیان د مابسو څخه آزاد کوي. دام تیر شو. واقام الصلاة وآت الزکاة. دام د بر اعمال دي. په نیکۍ کې کمال دغه دی. واقام الصلاة، هغه څوک د کاملې مکملې نیکۍ خاوند دی، هغه څوک په نیکۍ کې کمال ته رسېدلی دی. واقام چې دی سم سیده دروي الصلاة لمونځ. د اقامت کلمه یې ولې ده؟ اقام یقیم اقامتا. صرفي نحوي تحقیق ته چې راسې، د اقامت معنا د یو شی سیخ سیده درول. دا میل که سیده ولاړو، موږ دې ته ویلي چې دا مقیم یعنی سیده دی. بنا را ولاړ سو، مستري را ولاړ سو، ټیکهدار را ولاړ سو، دا میل یې سیده کړي، نو موږ وایي اقامس عمود، میل یې سیده کوي. لیکن که کوږوالی درلودی، هغه ته به اقامت نه وایي. په قرآن کریم کې الله عز وجل دا نه دي فرمایلي ویصلون الصلاة،
نیکان خلک هغه دي چې لمونځ کوي. الله عز وجل فرمایي چې په تاسې کې نیکان هغه دي چې لمونځ سم دري. اقامت الصلات عبارت دی د لمانځه آداب، ارکان، شرایط، واجبات، سنتونه. دغه ته وایي اقامت الصلات. چې څنګه حقوق دي د لمانځه په هغه طریقه سره لمونځ ادا سي. داسې نه لکه زموږ ستاسې د روژې تراویح چې تر ثواب مو عذاب ډېر دی. موږ په بزرګانو کې یو عالم دی، هغه فرمایي د روژې میاشت چې راسي دا د انواراتو و برکاتو میاشت، لیکن داسې علاقې هم د مسلمانانو په ټولنه کې شته چې هلته د قرآن توهین العیاذ بالله کېږي. ترپ په شل دقیقې کې 10 رکعات لمونځ، په یو پاو کې 10 رکعات لمونځ، په 25 دقیقې کې 10 رکعات لمونځ څنګه سره رسي؟ تر دې خو چې ونه سي ښه دی. واقام الصلاه وآت الزکات. د بر او نیکۍ د اعمالو صحیح عمل دا دی چې تاسې زکات ورکړئ. خو دلته مخکې تا خبره ذکر کړل چې وآت المال على حبه ذوي القربى. یور الله عز وجل وفرمایل چې د نیکۍ عمل دا دی چې تاسې د مال قریبانو، خپلوانو، مسکینانو ته ورکړئ. بیرته کوم ترتیب ژوندی سو چې وآت الزکات، زکات ادا کړه. وایي الله عز وجل دا دواړه جلا ذکر کړل. دا موږ ته راوښول چې یوازې خبره په زکات کې نه ده حصر. ان فی المال حقا سوى الزکات. ستاسې په مالونو، سرمایو، پیسو کې د زکات څخه ماسې یو بل حق هم شته. یوازې خبره په زکات کې نه ده راحصر. علماو لیکلي دي داسې موقع پر تاسې باندې راله چې یو مسکین په ټولنه کې موجود دی، هغه د لوږې مري، تا زکات ادا کړی دی، د زکات فند په اصطلاح، د زکات رقم، د زکات پیسه ستا سره نسته. پر داسې موقع باندې چې دا مسکین غریب فقیر د لوږې مري، زما او ستا پر ذمه باندې پرده نفقه فرض ده، دی به د مرګ راګرځه. خدا دې دلته زکات نسته. یوازې په زکات کې نه ده خبره. دا هغه رقم علماو لیکلي دي د مسلمانانو په ټولنه کې که داسې ساحه و علاقه راله چې تاسې د زکات پیسه مصرف کړې ده، یا داسې ضرورت پیدا سو چې هلته د زکات پیسه مصرفیږي نه، یو علاقه ده و مسجد ته ضرورت دی چې دلته باید مسجد جوړ سي، یو علاقه ده د مسلمانانو د بچانو د اولادونو د پاره د دینی مدرسې مکتب ضرورت دی. په داسې علاقه کې که څه تاسې زکات ادا کړي او د زکات فنډو پیسه خو دلته لګول روانه ده ګر سره، په داسې علاقه کې د مسلمانانو پر ذمه لازم و واجب ده چې مسجد به جوړي، د دینی تعلیم دپاره به مکاتب و مدارس قیموي. نو پر هغو شپږو شیانو باندې مصرفول هغه صدقه ده، هغه خیرات دی. زکات سری زکات یو خاص مقدار دی. 200 درهمه چې چا ودرلودل، زموږ تاسې په اصطلاح 25,000 افغاني چې د چا سره نن سبا موجود وي، یا 20,000 افغاني هغه نصاب دی. پر دغو پیسو چې کال تیر سو دا به ته مسکین و غریب ته ورکړی. نو یو دی خیرات او صدقه، بل دی زکات. دواړه د الله عز وجل په لار کې مال مصرفول دي، لیکن زکات خاص قیدونه و شرطونه لري چې دونه به سرمایه لري، دونه به پیسه لري، دونه به وخت پر تیریږي، او دونه پیسه لازمه ده. او خیرات چې عام دی. اسلامي نړۍ او د اسلامي نړۍ تجار او سرمایهداره طبقه که چیرې نن راولاړ شي په صحیح معنا زکات ادا کړي، په دې ټولنې کې فقیر و مسکین نه پاتېږي. څونه اهمه فریضه ده. دغه 2 شیان چې وسي، واقام الصلاه وآت الزکات. قرآن کې الله عز وجل چې هر ځای د لمانځه ذکر راغلی دی، د زکات ذکر هم کوي. په دې کې وایي حکمت سره علماو لیکلي دي چې 2 شیان دي. په لمانځه سره د انسان د نفس صفایي راځي. لمونځګزاره سړی به صفا کېږي خامخا. اقامت صلات ویلی دي. که چا لمونځ پر خپل وخت د شرایطو آدابو سره کوي، په دې سړي کې به تقوا راځي، په دې کې به اخلاص راځي، په دې کې به للایت راځي. او دا سړی که په کومو منکراتو فحشا وخته و د هغه څه به راګرځي. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. یقینا بېشک لمونځ چې دی انسان منع کوي د فحشا و منکراتو څخه، لیکن چې لمونځ وسي نو. زکات چې دی، په زکات کې بیا د مال صفایي ده. خو د هغه 2 شیان دي د انسان، ځان دی، مال دی. لمونځ الله عز وجل وایي قایم کړي، نفسونه به مصفا سي. تهذیب د نفس چې دی هغه په لمانځه سره راځي.
زکاتونه الله عزوجل فرمایي خپل د سرمایو څه وباسي، په دې سره به مال صفا سي. خذ من اموالهم صدقه، خذ من اموالهم صدقه، ای زما نبی د دې مسلمانانو د مال څخه زکات واخله، تطهرهم بها وتزکیهم، د دغه زکات په ذریعه به تاسې دوی صفا کوي او د دوی مالونه به صفا کوي. د نیکۍ په اعمالو کې دوه عملونه دا دي، واقام الصلاه وآت الزکاه، دا دوه. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، دا بل عمل دی. د نیکۍ خاوندان هغه څوک دي والموفون چې دوی وفا کوونکي دي بعهدهم پر خپل کړو وعدو لوزو پیمانو باندې، اذا عاهدو چې کله دوی عهد وکړي. موږ دغه خبره ډېره چابکه یو ځای ځای وایو. د منافق سړي درې علامې دي، اذا وعد اخلفه، منافق سړی هغه دی چې واده وکړي مخالفت کوي، و اذا حدث کذبه، چې خبرې کوي درواغ وایي، و اذا اؤتمن خان، چې امانت ورسره کړی دی خیانت کوي. دا خبره داسې تلواري بیانېږي، اوره دا د منافق علامه ده. لیکن عهد و پیمان پر وعدو باندې وفات دا د ټولنې اساس دی. څه اساس دی؟ ما د سره خبره کړې او وسول نه وسول نه، دا ډېر مشکلات راولي. په کومه ټولنه کې چې خلکو خبرې ته اعتبار نه ورکوي، وعدې ته اعتبار نه کوي، عهد و پیمان ته اعتبار نه ورکوي، هغه ټولنه سره شکېږي. لوی مشکل نن سبا په معاملاتو کې دی. دا تجارانو څه پوښتنه وکړه، د دې دکاندارانو څه پوښتنه وکړه، ټوله تر پزې راغلي دي. ولې پور نه ورکوي؟ بابا خو ګراک دی، دوی مسلمان دی، د پلانکي وطن دی، وایي تر دغه ځای راویستلی د 10 ورځو په بهانه، د 10 ورځو په میقعاد یې پور راسه وکړي، دا یې 3م کال دی چیني دي راوړي. دا دغه ځای دی. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، د په نیکۍ کې د کمال خاوندان هغه دي چې کله دوی عهد وکړي، لوز یې وکړي، پیمان یې وکړي، خوله وعده یې وکړل، بیا دوی وفا کوي. د مسلمانانو په ټولنه کې که واده خلافي جوړې وي، دا خو لا څه کوي چې په مابینځ کې به تشنج او دغه رقم اعتبار ختم وي، پر اقتصاد و تجارت باندې منفي تاثیر کوي. اقتصاد خو غټ شی دی. نو کاد الفقر ان یکون کفرا، فقیري تنګدستي انسان کفر ته رسي. دومره اقتصاد خو زموږ دپاره ضرور دی چې ما یکفي ژوند پوه کړو. ففقر و تنګدستي څه جوړه ده؟ نبی کریم علیه السلام د فقر څخه پناه غوښتې ده. اللهم انی اعوذ بک من البؤس والتبؤس، الهي زه ستا په پناه کې راځم د فقیري و تنګدستي څخه چې بد حال ته ورسېږم. دا داسې فقیري و تنګدستي پناه غواړم چې خدای صبر نسم پر کولی. وعده ډېر ښه شی ده. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، د الله عز وجل نیک بندگان هغه دي چې کله خوله در سره وکړي چې دا به داسې کېږي، پر هغه شي باندې بیا وفا کوي. که داسې معنی پیر سو، حائل پیر سو، یا یو مشکل مخته راغی چې ده پر وعدې وفا نسبه کولی، شریعت معافي ورته کوي.